طالبانو ته د امریکا لخوا د خطر زنګ. طالبان ولې د افغانستان د اداره کولو توان نه لري؟ په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر تازه څه ویلي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر وایي چې په افغانستان کې په تیرو 18 میاشتو کې د طالبانو واکمنۍ دا ثابته کړه چې دا ډله په دغه هیواد کې د یوې موثرې حکومتدارۍ او د امنیت د ټینګېدو توان نه لري. ښاغلي کراکر امریکا غږ سره په یوه ځانګړې مرکه کې کابل کې د ځینو هیوادونو د سفارتونو بندېدل د امنیت په ټینګېدو کې د طالبانو د ناتوانۍ په توګه یاد کړل. ښاغلي کراکر ویل هغوی یعنې طالبان د خلکو امنیت د ټینګېدو په تضمین توان نه لري او نشي کولی په هیواد کې د بهرنیو سفارتونو امنیت وساتي. د همدې له امله موږ د سفارتونو د بندېدو شاهدان یو. دغه سفارتونه په دې صورت کې چې مسؤلیت یې په خطر کې وي د طالبانو سره معامله نشي کولی. اوس نړۍ پوهیږي چې دا ډله په دې هیواد کې د رهبرۍ او حاکمیت ظرفیت نه لري. په دې وروستیو کې کابل کې د سعودي عربستان سفارت ته نږدې سرچینو وویل چې د امنیتي اندېښنو له امله د دغه سفارت ډیپلوماتان له افغانستان څخه وتلي دي. د تیر 2022 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې په کابل کې د پاکستان پر سفارت باندې په یو برید کې چې هدف یې د سفارت شارزاپیر ښودل شوی و د دغه سفارت یو امنیتي ساتونکی ټپي شوی و. افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر ویل چې افغانستان کې واک ته د طالبانو د رسیدلو وروسته دغه ډلې پاکستاني طالبان د بریدو زیاتېدو ته هڅولي دي. هغه وویل هغوی یعنې پاکستاني طالبانو د همدې مسلې څخه الهام اخیستی دی ترڅو د پاکستان حکومت نسکور کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې میاشتې په سر کې پاکستان او خپلو نورو نړیوالو شریکانو سره د افغانستان په اړه د سلام مشورو لپاره پاکستان او څو نورو هیوادونو ته د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویس د سفر خبر ورکړی و. ښاغلي کراکر پاکستان ته د توماس ویس د سفر په اړه وویل موږ د جو بایډن د حکومت د پریکړو د پایلو سره مخ یو چې افغانستان مو پرېښود او طالبانو ته مو په لاس کې ورکړ. د دې سربیره طالبان چې د خلکو سره کوم چلند کوي او د هغوی په وینا بریا د دې سبب شوي چې اسلامي وسلوال غورځنګونه وهڅول شي او لا زیات فعال شي چې د همدې له امله دا کار په پاکستان کې کیږي. موږ د پاکستاني طالبانو د بریدونو شاهدان یو. په همدې اساس فکر کوم ښاغلی ویسټ به د نورو مسلو ترڅنګ په دې مسله هم خبرې کړې وي چې موږ څنګه د دغه هیواد په سرحدونو کې د ګواښونو پر وړاندې د پاکستان په څنګ کې ودرېږو. دا ګواښونه شته او ممکن چې نور هم زیات شي.